د دې بلبلې ته ګوره د شکل نه ګلپي معلومیږي. زه تا ته ګلپي ښکارم. ولې شک لرې؟ زویه ما ته د ګلپي ویلو نه مخکې خپلې مور ته د فکر وکړه. ستا مور ټینډې ښکاري. خبردار چې زما مور په اړه نور څه ونه وایې پوه شوې. کنې نو څه به وکړې؟ کنې نو ستا بیګ داسې خطا کوم. بیګ باندې چا وویشتم؟ چا وویشتم؟ استاد وویشتې. زه دې مخ ته ولې په بیک وویشتم؟ د بیک مخې ته ستا مخ راغی. ما په بیک نه یې ویشتلی. زر کوه لاس ونیسه. ولې؟ نه کلیزې درته لګوم. استاد جانه د استادانه وروسته دې بله دنده هم پیدا کړې. لاس ونیسه درته وایم. هو استاد جانه ستا شاته یو څوک ولاړ دی. زویه ډېر دروغ مه وایه. د بول خو به تا ته درکوم. وی مورې ټول خپل لاسونه پورته کوي. ولې پورته کوو؟ ځکه چې زه درته وایم. مامایې زموږ د لاسه نه کېږي. زوی لاس خو به ستا پلار هم پورته کوي. نه پورته دې کړي. زویه ته ډېرې خبرې کوې. اوس زر کوه ودرېږه. زه مې ستا او ساس په مرمۍ ولم. که ډز دې وکړو زه خو به مټ شمه. داسې مې بې ګناه ولې وژنې یار. زویه پورته شه که نه هیله کوم. تا دې زموږ سکشا په سر قسم وي. بس استاد بس. د سکشا په سر دې قسم راکوي. اوس به پورته کېږم. دا دې پورته شوم. واه زویه واه زه پوهېدم چې ته ډېر نر او زوړ سوانده انسان یې. ما ته پته وه چې زموږ سکشا نه به ضرور ستا په یاد وي. استاد دا ستا د نیا سکشا دپاره نه دی ودرېدلی. ستا د لور د سکشا قسم دپاره ودرېدلی دی دی. ستا لور سره لیندین اچولو د دې. څه؟ زویه یو ځل زه د دې نه خلاص شم بیا به درته وښیم. رښتیا؟ نو زه نور نه ودرېږم. ډز پې وکړه. داسې مه وایه که نه یار. پورته شه که نه زویه هیله کوم. ډېره ستا ستاسې ناداره. اوس راسه ستا او ستاس په مرمۍ ولم. نه وروره زه مرګ نه غواړم. زه مرګ نه غواړم هغو چې که هیله کوم. ولې بغارې وایي استاد؟ د ماشومانو غوندې ژاړي. دې نه خو ښه ده چې جګړه ورسره وکړي. کم از کم شهید خو به شي. زویه ته ډېرې خبرې کوې. تاسې ټول به په مرمۍ وولم. چې شور ونه خورې. ښه په چې خپله وسله وغورځوه. کنې نو کوپړۍ به دې والوزوم. اچوم یې اچوم یې چې ډز ونه کړې. ماما لږ خو دې مخ راواړوه. دا خو توپنچه نه دی کیله دی. کیله دی. ملګري